جنرال سمیع سادات ولې احمد مسعود سره یو ځای نه شو؟ جنرال سمیع سادات ولې احمد مسعود ته په غوسه دی؟ لامل یې معلوم شو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات وای احمد مسعود که ملي بیرغ او اساسي قانون منلی وای عسکر به یې و. د طالبانو خلاف د جمهوري نظام د جګړې یو مشهور جنرال سمیع سادات د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو خلاف یو جنګي ډلې سره د دوی د نه یو ځای کېدلو لاملونه روښانه کړل. نوموړي په ویډیو کلیپ کې په داسې حال کې چې له بل جمهوري جنرال خوشحال سادات سره د افغانانو د یوې ډلې په منځ کې ولاړ وي په دې اړه غږېدلې. سمیع سادات له احمد مسعود سره د دوی د نه یو ځای کېدلو په اړه د خلکو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې احمد مسعود ته یې د اساسي قانون د منلو او تر ملي بیرغ لاندې د طالبانو خلاف د مبارزې وړاندیز کړی و، خو هغه نه ده منلی. د نوموړي په وینا دوی د نوموړي ته ویلي وو چې که دا غوښتنه یې ومني د جمهوري نظام پوځیان به یې عسکر شي. احمد مسعود او پلویان یې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې څو موده مخکې د جمهوري نظام بل مشهور امنیتي مقام جنرال خوشحال سادات د طالبانو خلاف د جلا جنګي ډلې د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې دوی د ملي موخو او حاکمیت لپاره د مبارزې میدان ته داخلیږي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.